أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د سورة بقره دغه آیات مبارکه تفسیر څخه د پوری بیان شوی و. آخرنه جمله د دغه آیات مبارکه لا یؤمنون د دې جملې متعلقه د مفسرین او تفسیر او داغوی وضاحتونه دارنګ دي. سوال دا راځي چې د آیات مبارکه په آخر کې لا یؤمنون الفاظ بیان شوي دي. نو لا یؤمنون الفاظ مبارکه د ترکیب په لحاظ سره دا دویم خبر ده. نو دا دویم خبرې د څه هدف دپاره بیان کړلو؟ جواب د دې خبرې دپاره دا دی چې مخکې لفظ د سواء د هغې د تاکید دپاره لا یؤمنون الفاظ مبارکه بیان شوله. خو دغه لا یؤمنون الفاظ سره یو اشکال واردېږي. هغه دا چې لا یؤمنون نه معلومه شوله چې دوی ایمان نه راوړي. سره د دې خبرې نه چې ډېرو کافرانو په دوی کې ایمان راوړی ده، لکه سهیل ابن عمر، ابو سفیان او داسې نور کافرانو. جواب د دې خبرې دپاره دا دی او د دغه سوال نه جواب په دغه طریقې باندې علماو کړی دی چې لا یؤمنون نه هغه کافران مراد دي کوم چې عنادیان دي، یعنی هغه کافران چې په هغوی کې عناد دی، هغوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. دویم اعتراض په دې لا یؤمنون کې دا دی چې کله دوی ایمان نه راوړي او الله پاک د دوی د ایمان نه راوړلو خبر ورکړی ده، آیا الله پاک د دوی په ایمان نه راوړلو باندې خوشحاله ده؟ آیا الله پاک د دوی ایمان نه راوړلو باندې راضي ده؟ جواب د دې خبرې نه دا دی چې لا یؤمنون سره کومه اطلاع ورکولی شي، دغه اطلاع دلیل د رضا نه دی. یعنی الله پاک چې کله د دوی د ایمان نه راوړلو خبره وکړله نو دا دلیل د دې نشي جوړېدلی چې د ایمان نه راوړلو خبر الله ورکوي، الله د دوی په ایمان نه راوړلو باندې راضي دی. د دې آیات مبارکه تفسیر مفسرین کرامو تر دغه ځای پورې نقل کړی دی او مونږه مختصر طور سره بیان کړلو. دین وروسته اووم نمبر آیات سورة بقره ختم الله علی قلوبهم. آیات مبارکه کی یو ربط و مناسبت ته. دویم د آیات مبارکه مضمون ده. دریم د آیات مبارکه د مفردات و تشریح ده. رازو اول لفظی ترجمه تا ختم الله بندش یخید الله پاک علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې غشاوة ناشنا پردی دي. ولهم دوی لرا عذاب عظیم عذاب لوی شان والا ده. دا لفظی ترجمه دا آیات مبارکه شولا. د دې آیات مبارکه مضمون دا ده د دې دویمې ډلې سزا دنیوي اخروی دواړه بیان شوي دي. یعنی د کافرانو دنیا کی سزا دادا ختم الله علی قلوبهم
وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. حاصل دا ده سلب آثار انسانیت، د انسانیت آثار الله پاک د دوی ناغسته دي. سزا دنیوی سلب آثار انسانیت، د انسانیت آثار الله پاک د دوی ناغسته دي. د آخرت سزا یې څه ده؟ ولهم عذاب عظیم. دا د آخرت سزا شوله. په لنډو باندې به مونږ بیا داسې ووایو چې ختم الله علی قلوبهم. آیات مبارکه کې د دویمې ډلې چې کافران دي سزا دنیوي او سزا اخروی دواړه بیانېږي. سزا دنیوي خو یې دا دی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم سلب آثار انسانیت. د انسانیت چې کوم آثار دي هغه الله پاک د دوی نه واغستل اغستی دي. او سزا اخروی دا ده ولهم عذاب عظیم. لوی عذاب، لوی شان والا عذاب. دا د دوی سزا د آخرت شولا. نو لفظی ترجمه مونږه بیان کړله. مضمون او حاصل د آیات مبارکه مونږه ذکر کړلو. اوس دلته د آیات مبارکه تشریح او وضاحت ته راځو. تشریح او تفسیر د آیات مبارکه دا رنګ شوی دی. ختم الله دا کلمه د ختمه په قرآن مجید کې 4 کرتی ذکر کړل شوی ده. مختلفو آیاتونو کې د قرآن مجید 4 کرتی دغه کلمه د ختم بیان کړل شوی ده. ختم څه ته وایي؟ ختم په لغت کې یو شی آخر ته رسول، یو شی آخر ته داسې رسوله چې نور پاغي کې بیا څه نه ځایږي. او موږ به داسې ووایو چې عادت دارنګې جاری دی. کله چې یو شی پوره شي آخر کې پاغي باندې مهر لګولی شي. نو دلته کې حاصل دا دی چې د دغه کافرانو عناد او سرکشی په وجه الله پاک په دوی باندې د علم، الله پاک په دوی باندې د هدایت دروازې بند کړلې. د دوی عناد، د دوی سرکشی دې حد ته ورسېدله چې د علم حاصلولو کومې لارې دي، د علم حاصلولو کومې دروازې دي، هغه الله پاک په دوی باندې بند کړلې. هغه دروازې د علم کومې دي؟ ختم الله علی قلوبهم، زړونو باندې الله پاک بندش راوستلی دی. وعلى سمعهم، غوږونه الله پاک د دوی بند کړي دي. وعلى ابصارهم، سترګو باندې ناشنا پردې دي. دا دغه آیات مبارکه پاوله کې لفظ د ختم بیان شوی وو. دا غي لغوي معنی مونږه بیان کړله او دا غي وضاحت مونږه وکړلو. بیا ختم الله کې نسبت ختم او د مهر لګولو الله ته شوی دی. او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې دغه نسبت حقیقی دی. ځکه ټول زړونه د الله پاک په قدرت کې دي. د دوی سعادت، د دوی شقاوت او بدبختیا دا د الله پاک په اراده مشیت پوری تړل شوی ده. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. بیا کفر ایمان د الله پاک مخلوق دی، د الله پاک په تخلیق سره د تکوین په اعتبار سره دی.
پاتې شوله کسب د کفر، دا خو انسانان کوي، نو هغه کسب قبیح دی، خلقت او پیدایش قبیح نه دی. دا د معتزلو په خلاف کې د اهل سنت والجماعت والا یو رایه وه چې موږ د هغې تذکیره وکړله. ختم الله، الله پاک مهر وهلی دی. ختم الله، الله پاک بندش کی خودلی دی. علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې. سوال دا راځي کله چې الله پاک په دوی باندې مهر وهلی دی، د هدایت لارې الله پاک په دوی باندې بندي کړي دي، زړونه بند کړي دي، غوږونه بند دي، حق نشي اورېدلی، سترګو باندې پردې الله پاک ښودلې دي، حق نشي کتلی، نو بیا خو دغه خلق مجبور دي، بیا خو دغه خلق دی معذور وګڼلی شي، جهنم ته ولې روان دي. پکار دا دی چې جهنم ته دوی لاړ نشي، ځکه د دوی د هدایت لارې الله پاک بندي کړي دي. بیا ولې جهنم ته روان دي؟ دوی د معذور وګڼلی شي، دوی د ملامت ونه ګڼلی شي چې جهنم ته لاړ شي. ځکه الله پاک پخپله فرمایي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. جواب د دغه سوال نه دا دی چې ختم الله علی قلوبهم دا علت لا یؤمنون د ایمان د نه راوړلو دپاره نه دی. حاصل دا دی چې خبره دارنګې نه دی لکه دا سوال کې ذکر شوې ده. لا یؤمنون ایمان نه راوړي، ځکه ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. داسې خبره نه ده، بلکې خبره دارنګې ده. کله چې مخکې آیات مبارکه کې د دوی درې قبیح صفتونه بیان شول، د دوی خباستونه بیان شول. یو خباست داو کفرو، دویم خباست داو سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، دریم خباست داو لا یؤمنون. اوس په دې آیات مبارکه کې د دغه خباستونو نتیجه بیانېږي. حاصل دا دی چې کله کفر کوي، دارنګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دوی باندې اثر نه کوي، ایمان نه راوړي، نتیجه ضرور به ضرور دې خبرې ته ورسېدله ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. نو دغه مذکور سوال چې کله بیان شولو، دغه سوال نه مختصر جواب په دغه اندازې باندې کولی شي چې ختم الله علی قلوبهم دا علت او وجه د ایمان راوړلو نه ده، بلکې ختم الله علی قلوبهم دا نتیجه او آخرنی انجام د دوی د خباستونو دی چې هغه ختم الله پاک د دوی په زړونو باندې، د دوی په غوږونو باندې او د دوی په سترګو باندې پردې راویستلې. یو ځلې بیا وایو چې ختم الله علی قلوبهم دا نتیجې په طور سره بیان شوی دی، او دا د علت په وجه سره نه دی بیان شوی. د لا یؤمنون د پاره علت او وجه دا نه دی چې الله پاک د دوی په زړونو باندې مهر وهلی، غوږونو باندې مهر وهلی، بلکې دا مخکینی درې قباحتونو نتیجه دا راووتله چې الله پاک د دوی په زړونو، د دوی په غوږونو باندې مهر ولګولو. نو دا یو اشکال و. د دغه اشکال نه مونږه تعبیر په جواب کې په دوو طریقو سره وکړلو، او هغه جواب تفصیلا مونږه بیان کړلو.
ختم الله الله پاک مهر وهلی دی علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې. دلته سوال راځي چې لفظ د علا ولی منتخب شولو علی قلوبهم؟ جواب د دې دپاره مفسرینو دارنګې کړی دی چې لفظ د علا د پاره د احاطې راځي. حاصل دا دی د دوی په زړونو باندې د هر طرف نه مهر احاطه کړې ده. نو چې کله احاطه یعنی راګیر کړي دي زړونه د دوی د زړونو د راګیرولو د اظهار د پاره د دوی زړونه چې مهر راګیر کړي دي د دې خبرې وضاحت د پاره د دې خبرې د معلومولو د پاره لفظ د علا قلوبهم علا لفظ ذکر کړل شوی دی. دلته لفظ د قلوبهم دی. قلوب جمع د قلب دی. قلب په لغت کې صنوبري شکل باندې غوښه ده چې د انسان د سینې په چپ طرف کې په یو خالی ځای کې کېښودل شوې ده او دا غوښه د روح حیواني د پاره سرچینه ده. په اصطلاح کې قلب عبارت ده د هغه لطیفې ربانیه نه چې د غوښې ټوکړې کې د الله پاک د طرف نه کېښودل شوې ده او د دغه لطیفې ربانیه نه تعبیر کولی شي. په چا سره؟ په لفظ د عقل سره هم تعبیر کولی شي، نفس سره هم تعبیر کولی شي. لکه قرآن مجید کې دی ونفس وما سواها. روح سره هم تعبیر کولی شي قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بیا دغه سره محل د پاره د عقل دی. خدای اختلافي مسله ده چې عقل په دماغو کې دی او که عقل په زړه کې دی. څوک وایي چې په دماغو کې دی، څوک وایي چې په زړه کې دی. ختم الله علی قلوبهم دغه جمله مبارکه علی قلوبهم داغي مختصر تفسیر بیان کړل شولو. وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې. دلته یو اشکال دی. علی قلوبهم وسمعهم الفاظ بیان نشول بلکې مستقلا لفظ د علی ذکر شولو وعلى سمعهم. نو تکرار د لفظ د علی ولی وشولو؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې لفظ د علی تکرار کی اشاره د استقلال د مهر ته، یعنی په زړه باندې چې کوم مهر لګېدلی ده هغه مهر نه دا د غوږونو باندې چې کوم لګېدلی مهر دی دا ترېنه جدا دی، دا مستقل دی، دا د هغه نه جدا حیثیت لري. بیا آیات مبارکه کې وعلى سمعهم لفظ د سمع دی. سمع کله نا کله اطلاق کیږي په دې غوږ باندې. د غوږ چې کوم اندام دی عضو دی په دې باندې اطلاق کیږي. کله نا کله د سمع اطلاق په قوت سامعه باندې هم کیږي. دلته کې دا دویمه معنا ترېنه مراد دی، یعنی د دوی قوت سامعه، قوت اوریدلو، یعنی الله پاک د دوی قوت اوریدلو پاغي باندې مهر وهلی ده. دا معنا وعلى سمعهم کی مفسرین کرامو کړي ده. وعلى ابصارهم د دوی په سترګو باندې غشاوت ناشنا پردی دي. وعلى سمعهم دین ورسته وعلى ابصارهم لفظ د علا دلته کې هم ذکر کړل شوی دی. اشاره د دې خبرې د پاره چې دلته په دې سترګو باندې چې کومې پردې دي دا مستقل دي. بیا یو سوال راځي هغه دا دی چې په آیات مبارکه کې علی قلوبهم د زړونو خبره مخکې ده، وعلى سمعهم ورپسې د غوږونو خبره ده،
وعلى ابصارهم بیا یې د سترګو خبره کړې ده. حاصل دا دی الله د دوی په غوږونو، د دوی په زړونو او د دوی په سترګو آفتونه راویستلی دي، خو ترتیب یې دارنګې ذکر کړلو چې اول یې زړونه بیان کړل، بیا یې غوږونه بیان کړل، بیا یې په آخره کې سترګې بیان کړلې. دا ترتیب ولې منتخب شوی ده؟ دې ترتیب کې څه شي ته اشاره ده؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې اصل کې مقصد د کافرانو دا تذکره مذاکره چې دلته کولی شي، د دین عنادیان کافران مراد دي، د دین انکار کوونکي کافران مراد دي. نو دغه عنادیان کافران چې هغوی عناد لري، دغه منکر انکار کوونکي کافران چې دوی انکار کوي، نو انکار د پاره طور او طریقه دارنګې وي. یو دا دی چې څوک عناد کوي یا انکار کوي، اوله خبره د زړه نه شروع شي، په زړه کې نفرت پیدا شي. د دوی په زړونو کې اول نفرت پیدا شولو، نو علی قلوبهم الله پاک په زړونو باندې مهر ووالو. کله چې په زړه کې نفرت پیدا شي، نو بیا دا غواړي چې د چا نه نفرت کوي د هغوی خبرې وانوري، د هغوی خبرې د دوی په غوږونو باندې رانشي. نفرت کوونکي دا کوشش کوي. نو دلته کې وفرمایله چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره اوریدلو ته تیار نه دي. وعلى سمعهم الله پاک د دوی په غوږونو باندې مهر ووالو. دا دویمه مرتبه کې شوله. دریمه مرتبه کې څوک چې د چا نه نفرت کوي، عناد ورسره ساتي، انکار ته نه کوي، نو اول کې په زړه کې بد وګڼي، بیا په غوږونو باندې خبره اورېدل نه غواړي، آخره کې د ده کتلم نه غواړي چې نظر مې هم په ده باندې پرې نوځي. نو په دریمه مرتبه کې وعلى ابصارهم الفاظ مبارکه ځکه بیان شوله. دا یو وجه شوله د دغه ترتیب کوم چې په آیات مبارکه کې بیان شوی دی. اوله کې زړونه، بیا غوږونه او بیا سترګې. دویمه وجه دارنګې بیان کړې ده چې دغه کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د قرآن پاک نه انکار چې کله دوی کوي، نو د دې انکار نه وړاندې مناسب دا وه چې په زړونو سره دوی سوچ کړی وی، خو سوچ یې ونه کړلو. ختم الله علی قلوبهم الله د دوی په زړونو باندې مهر ووالو او په غوږونو باندې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اورېدلې وای، خو لیکن دوی د رسول الله خبره نه اوري. وعلى سمعهم الله پاک د دوی په غوږونو باندې مهر ووهلو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د الله پاک د وحدانیت په باره کې په سترګو سره دا نښې نشانات کتلی وی، لیکن دوی نه ګوري. دې وجې نه الله وعلى ابصارهم غشاوه د دوی په سترګو باندې ناشنا پردې ولګولې. لنډه دا چې دا ختمه غشاوه چې په دوی باندې راغلی دا د دوی د خباستونو نتیجې په صورت کې راغلی ده. داسې نه دی چې الله پاک په دوی باندې مهر وهلی دی یا پردې په سترګو باندې راښکودلې دي، بلکې د دوی د خباستونو، د دوی د رذالتونو نتیجه دې خبرې ته ورسېدله چې غوږونو باندې الله پاک مهر ووهلو، سترګو باندې پردې راکش کړلې، زړونه یې الله پاک مهر زده کړله. آخرنی اشکال، آخرنی اعتراض په دې مقام کې دا دی
کله چې مونږ آیات مبارکه باندې نظر واچو نو په دې آیات مبارکه کې ختم الله علی قلوبهم، قلوب جمع ذکر کړی دا، وعلى سمعهم دای مفرد بیان کړی دی، وعلى ابصارهم دام جمع ده. حاصل دا دی چې دوا الفاظ د جمع دي چې هغه قلوب او ابصار دي، یو لفظ مفرد بیان کړی دی چې هغه سمع ده. د دې وجه څه ده؟ یا خو به ټول جمع بیان کړي وو یا به ټول مفرد بیان کړي وو، یا که مفرد بیانول بازي نو سمع ولی مفرد بیان کړي ده. جواب د دې خبرې دپاره مفسرینو دارنګي کړی دی. حاصل د جواب دا دی چې معلومات ته زړه دارنګي معلومات د سترګو دا ډیر دي. د زړه معلومات هر طرف نه په کثیر تعداد باندې دي. د انسانانو معلومات، حیواناتو معلومات، خوراکونو د سکاک معلومات، مونږ تعلیمي حلقو کې چې کوم علوم یادو د دې معلومات دا خو ډیر دي. دارنګې د سترګو معلومات هم ډیر دي. په دې باندې تور رنګه، سپین رنګه، شین رنګه، په دې باندې ملایم شیانه، په دې باندې سخت شیانه، دا ټول مونږ یینو. د دې سترګو معلومات هم ډیر دي. نو دا دواړه ځکه جمع بیان کړله. پاتې شول غوږونه. د غوږونو معلومات صرف مسموعات اوریدل دي. د دې وجې نه غوږونه مفرد بیان کړله. بعضې مفسرین فرمایي چې سمع مستر ده په معنا د جمع سره، نو لہذا درې واړه د جمع صیغې دي. یو مستر به معنا جمع، قلوب اغم جمع ده، ابصار اغم جمع ده. خو دلته کې آخره کې یو اشکال ده، هغه دا په طریقې د تتمې سره چې د زړه او د غوږونو دپاره لفظ د ختم بیان کړلو او د سترګو دپاره لفظ د غشاوی بیان کړلو. د دې څه وجوهات دي؟ جواب ختم خپل معنا ده د هر طرف نه بندولو. کله چې د زړه او د غوږونو معلومات ته هر طرف نه دي، لکه آواز ښکته طرف نه، پورته طرف نه، ښي طرف نه، چپ طرف نه، مخامخ، شاته، د دې ټولو طرفونو نه په غوږ باندې آواز اوري. دارنګې زړه چې کوم معلومات دي پورته طرف ته، ښکته طرف ته، چپ طرف ته، ښي طرف ته، مخامخ او شاته طرف ته، د دې معلومات هم د هر طرف نه وو. ختم راګیرول د هر طرف نه. نو د دې وجې نه د زړونو سره او د غوږونو سره لفظ د ختم مناسب وو. پاتې شول معلومات د سترګو، هغه مخامخ دي. معلومات د سترګو هغه مخامخ وي. غشاوه لفظ ور سره مناسب وو. دی وجنا وعلى ابصارهم غشاوة الفاظ بیان شولا. ولهم دوی لرا عذاب عظیم، عذاب لوی شان والا ده. دا د دې آیات مبارکه آخرنه جمله ده. ولهم عذاب عظیم. دلته لفظ د عذابون ده. دی لفظ کی معنا د منع پرته ده. لکه عرب خوږو اوبو ته عذب وایي. خوږو اوبو ته عرب عذب ځکه وایي چې هغه تند منع کوي. عذاب ته عذاب ځکه ویلی شي چې هغه راحت منع کوي. تعلیمي راډیو 1.6 FM راحت سهولت منع کوي، ځکه عذاب ته عذاب ویلی شي. دلته سوال راځي چې آیات مبارکه کې
لفظ د عذابون بیان شولو. لفظ د نکال ولی ذکر نشولو؟ لفظ د نکال ولی ذکر نشولو؟ جواب دا ده چې نکال سره د عبرت وی، عذاب اغا عام وی. دی وجنا آیات مبارکه کی ولهم عذابون ده ولهم نکالون نده. دویم سوال دا ده پم دغه جمله کی لفظ د عقاب ولی ذکر نشولو؟ ولهم عقابون چې لفظ د عذابون بیانیږي. جواب عقاب لفظ هغه سزا ته وایي چې هغه په بدله کې ورکولی شي، یعنی عقاب مع البدلوي د بد عمله بدله. پاتې شوله لفظ د عذاب هغه عام دی په نسبت سره نکال ته، په نسبت سره عقاب ته. ځکه لفظ د نکال لفظ د عقاب بیان نشولو بلکې لفظ د عذاب ذکر شولو. بیا عذاب کی مصیبت، درد، سزا چې کله انسان ته حاصل شي بدنی لحاظ باندې وي که د مال په لحاظ باندې وي، دنیا کی وي او که په آخرت کی وي، دی ټولو د پاره لفظ د عذابون بیانولی شي. ولهم دوی لرا عذابون عذاب دی، عذابون سزا ده، عظیم لوی شان والا. دلته آیات مبارکه کی لفظ عظیمون بیان شوی ده. نو سوال دا راځي چې دا لفظ عظیمون ولی ذکر شولو؟ جواب دا ده چې لفظ عذابون د پاره تاکید په تور سره عظیمون الفاظ بیان شولا. نو تنوین د پاره د عظمت ته، امدارنګي د پاره د تنکیر د لفظ دا د پاره د لیوالی ده، ناشناوالی ده. حاصل دا ده دا عذاب ډیر ناشنا ده، ډیر لوی ده. ځکه آیات مبارکه کی ولهم عذابون عظیمون الفاظ بیان شولا. تر دې پورې دویمه ډله د کافرانو هغه بیان شولا. داغوی درې قباحتونه ذکر شول او پم دغه اوم نمبر آیات کې سزا دنیوی او سزا اخروی بیان شولا. ومن الناس بعض د خلقنا من اغا څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږه ایمان راوړی دی بالله په الله و بالیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین دوی نه دي مؤمنان. دی آیات مبارکه یو ربط و مناسبت ته. دویم حاصل د مضمون د آیات مبارکه. دریم د دې آیات مبارکه د مفرداتو تشریح او تفسیر ده. درې خبرې دي. ربط د آیات مخکې سره څه ده؟ مضمون د دې آیات مبارکه څه ده؟ تشریح د مفرداتو په کوم انداز باندې مفسرینو کړی ده؟ دا درې واړه خبرې دلته بیانولی شي. اول د آیات مبارکه ربط و مناسبت ته راځو. د دې آیات مبارکه د مخکې آیات مبارکه سره مناسبت دا ده. مخکې آیات مبارکه کې ان الذين كفروا یو قسم بدبخت خلق بیان شول چې کافران وو. دلته آیات مبارکه کې ومن الناس من یقولو یو بل قسم بدترین خلق بیانیږي چې هغه منافقان دي. حاصل بدارنګي راوځي کله چې قرآن مجید بیانولی شي
نو خلق په دریو ډلو کې تقسیمیږي. یو ډله منونکي لکه اوله کې بیان وشولو المتقین، دویمه نه منونکي په ښکاره طریقې باندې لکه ان الذین کفروا سواء کې ذکر شوله. دریمه هغه ډله چې هغه په پټه باندې نه مني او په ښکاره باندې د منلو اعلان کوي. دا دریمه ډله ډیره خطرناکه ده او دغه ډله د کافرانو په لیست کې ده، ځکه ومن الناس کې واو حرف عاطفه بیان شوی ده، یعنی ډیره بدبخته ډله بیانېږي چې هغه منافقان دي. بیا چونکې منافقان پټ دشمنان د رسول الله او پټ دشمنان د مسلمانانو د قرآن پاک دي، د دې وجې نه الله د دوی متعدد 15 نه واخله تر 14 پورې قباحتونه بیان کړي دي. موږ به داسې ووایو چې د متقیانو 6 صفتونه الله بیان کړله، د کافرانو 3 خباثتونه الله ذکر کړله، خو دلته کې د منافقانو 15 نه واخله تر 14 پورې قباحتونه، خباثتونه، رذالتونه الله جل جلاله بیانوي. د دې خبرې دپاره چې دغه منافقان داسې دي لکه د لستوني ماران، که تاسې په یو صفت باندې نه پیژنئ، په دې یو رذالت او خباثت باندې نه پیژنئ، په دې بل خباثت او رذالت باندې وپیژنئ. دې وجې نه دلته کې الله جل جلاله د دوی ډیر قباحتونه بیان کړله، هغه یې ذکر کړله. ومن الناس بعضې د خلکونه، مونږ مخکې مې اشاره وکړله چې واو حرف عاطفه یې دلته ولې بیان کړلو. جواب دا دی چې واو حرف عاطفه کې اشاره ده دې خبرې ته چې دا منافقان دام د کافرانو یو قسم دی، هغه په ښکاره باندې د دین نه منونکي دي، دا په پټه باندې د دین نه منونکي دي. ځکه واو عاطفه په دې آیات مبارکه کې ذکر کړلو. ومن الناس، لفظ د الناس دا اسم جمع د انسان دی، دغه لفظ د نواسنه ماخوذ دی، معنی د حرکت، یا د انس نه ماخوذ دی، معنی دی مینه کوله، یا خدا لفظ د نسیان نه ماخوذ دی. دا 3 الفاظ په اعتبار د ماخوذ منه سره دي. ومن الناس بعضې د خلکونه، مینې تبعیض ځکه راوړلو چې دا لږ خلک دي او د دوی خصاصت او رسالت ته اشاره ده چې دا خلک ډیر خصیص او ډیر رزیل دي. ومن الناس بعضې د خلکونه، من هغه څوک دي یقولو چې وایي. آیات مبارکه کې لفظ د قول دی، دلته قول په معنا د قول لسانی سره دی، کله نا کله قول په معنا د اعتقاد فی القلب سره هم راځي، عقیدی په معنا سره هم راځي، کله په معنا د افترا دروغ جوړولو سره هم راځي. نو دلته اشاره ده دې خبرې ته چې دومره ذلیل خلک دي دا منافقان، چې د مسلمانانو د دوکه کولو دپاره دوی څه وایي؟ یقولو وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله و بالیوم الاخر په ورځ د وروستنۍ باندې، بالله و بالیوم الاخر، په الله پاک و بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت یا وروستنۍ ورځ باندې. دلته سوال راځي چې ایمان کې خو 9 شیان دي، دلته مؤمن به کې 2 بیان شوله، یو آمنا بالله ده، دویم و بالیوم الاخر الفاظ دي. نو دا 2 ولی بیانوله، نور ولی ذکر نکړلی شوله؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې آمنا بالله
دا په اعتبار د ابتدا سره ده. وبالیوم الاخر دا په اعتبار د انتها سره ده. دوا الفاظ مومن به کی بیان کړل، یو بالله، دویم وبالیوم الاخر. وجه دا ده چې د ایمانیاتو آغاز کیږي بالله الفاظ سره، آمنت بالله، او انتهای پچا باندې ده وبالیوم الاخر باندې ده. نو ځکه دوی دا دواړه بیان کړي دي، د دوی نقل کړي ده چې منافقان آمنا بالله وبالیوم الاخر وایي. حاصل دا ده دوی دا تأثر ورکوي چې مونږ ټول ایمانیات منلی دي، منو یې ایمان بالله نواخلا وبالیوم الاخر پوری. ومن الناس بعض د خلقنا من اغا څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله وبالیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین دوی ندي مؤمنانا. سوال دلته راځي چې منافقان وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر، مونږ الله منو او ورځ د آخرت منو. الله جل جلاله فرمایي وما هم بمؤمنین دوی مؤمنان ندي. نو دوی خو په خلو باندې ناری وایي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر. الله پاک ولی فرمایي وما هم بمؤمنین، دوی وایي چې مونږ الله منو ورځ د آخرت منو. الله فرمایي نه ما مني او نه ورځ د آخرت مني، ولی نه پې د ایمان د دوی نه وشوله. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې ایمان تصدیق قلبي ته ویلی شي. دوی دا خبره آمنا بالله وبالیوم الاخر د زړه د تله نه کوي. آمنا بالله وبالیوم الاخر دا خبره هغه وخت کې معتبره ده چې د زړه نه وي. دوی خو د زړه نه آمنا بالله وبالیوم الاخر نه وایي، ځکه الله پاک کو فرمایله وما هم بمؤمنین. حاصل دا دی چې مسلمانان خو به په دې نعره باندې دوکه کې چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، خو الله پاک خو نشي دوکه کولی، ځکه الله پاک کو فرمایله وما هم بمؤمنین. وما هم بمؤمنین دوی ندی ایمان راوړون کی، دوی ندی مؤمنان. نو آیات مبارکه باندې یو ځل بیا نظر اچوو. د دې ځای نه بحث د منافقانو شروع شولو. د منافقانو 15 نواخله تر 14 پورې قباحتونه خباستونه بیانېږي. اول خباست د دوی دا بیان شولو وما هم بمؤمنین، دوی ندی مؤمنان. یخادعون الله دوکا ورکوي دوی الله لرا والذین آمنوا او مؤمنان لرا وما یخدعون دوی دوکا نشي ورکولی الا انفسهم مگر خپلو ځانونو لرا وما یشعرون او دوی نپویږي. دی آیات مبارکه کې د دوی دوا نور قباحتونه دي. یو قباحت و رزالت دا ده چې منافقان یخادعون الله دوکه ورکوي الله لرا. دویم په دې آیات مبارکه کې وما یشعرون دوی شعور نلري. دا د آیات مبارکه مضمون شولو، یعنی تیر شوی آیات کی یو رسالت دوی وو، دی آیات مبارکه کی د دوی دوا نور رسالتونه بیان شولا. آغا دو رسالتونه کی یو رسالت یخادعون الله دو کور کوي الله لرا. دویم رسالت و خباست داده وما یشعرون دوی نپویگی شعور نلری.
سوال دا راځي چې دې آیات مبارکه کې پاوله کې واو نشتا ومن الناس الته کې واو دلته کې یخادعون الله واو نشتا نو واو دلته ولې نه دی راوړل شوی؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې دې آیات مبارکه کې جواب دی د یو سوال نه. سوال دا دی چې دغه منافقان آمنا بالله وبالیوم الاخر ولی وایي؟ جواب الله پاک وکړلو آمنا بالله وبالیوم الاخر ځکه وایي یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکه ورکوي الله ته او مؤمنانو ته. تر دې ځای پورې د آیات مبارکه ربط و مناسبت د آیات مبارکه مضمون او حاصل بیان کړلی شولو. پاتې شوله تشریح د مفرداتو، هغه به انشاء الله تعالی آینده درس کې د یخادعون الله آیات مبارکه د مفرداتو تشریح کولی شي، د کلماتو تشریح به کولی شي، د الفاظو تفسیر به بیانولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.